د قرآن کریم د ترجمې شپاړسم درس سورة البقره څلور پنځوسم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ او یاد کړئ هاغه وخت قال چې وویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قومی ای زما قومه انکم بیشک تاسو ظلمتم ظلم وکړو تاسو انفسکم پزانونو خپلو باتخاذکم په سبب د نیولو ستاسو العجله د خوسی یعنی د معبود په حیث یا په خدایي. فتوبو پس توبه وباسئ الی بارئکم خالق خپل ته فقتلو نو ووژنئ انفسکم ځانونه خپل ذالکم دا ځان وژنه ستاسو خیرٌ بهتره ده لکم ستاسو د پاره عند پنیزد بارئکم د خالق د ستاسو. فتابا بیا الله تعالی توبه قبول کړه علیکم ستاسو انه بیشک الله تعالی هو هم هغه الله تعالی التواب خطوبه قبلونکه الرحیم خمهربان ده یعنی په توبه کوونکو. په دې خبره علما متفق دي چې د ځان وژنې څخه په خپله د ځان وژل مطلب نه دي، بلکې معنی دا ده چې ستاسو ځینې کسان دي ځینې نور ووژني. ځینې علما وایي چې بني اسرائیل په 3 برخو ویشل شوي وو. اول هغه ډله وه چې په خپله هم خوسي ته سجده نه کوله او نور خلک هم منې کول، نه یې په خپله د خوسي عبادت کولو او نه یې نور خلک پرېښودل چې د خوسي عبادت وکړي. دویمه هغه ډله وه چې په خپله یې خوسي ته سجده نه کوله، یعنی په خپله یې د خوسي عبادت نه کولو خو نور خلک هم نه منې کول. دریم هغه ډله وه چې خوسي ته یې سجده کوله، یعنی د خوسي عبادت کولو. نو په دې دریمه ډله چې خوسي ته یې سجده کوله د خوسي عبادت کولو، نو په دې ډله امر وشو چې ټول دې ووژل شي. دویمې ډلې یعنی
هغوی چې په خپله یې خوسي ته سجده نه کوله، یعنې په خپله د خوسي عبادت نه کولو، خو نور هم د خوسي د عبادت کولو نه منې کول. نو دوی ته امر وشو چې تاسو هغوی ووژنئ، یعنې هغه خلک ووژنئ چا چې د خوسي عبادت کړی دی، چې ستاسو د چپ پاتې کېدلو توبه شي. د دې نه معلومیږي چې په ځینو حالتو کې یوازې ګناه کوونکی نه بلکې ګناه لیدونکی به هم کفاره ورکوي. کله چې د دوی توبه قبلېدل په دې شرط شو چې وسله به اخلي او چا چې خوسي ته سجده کړي، د خوسي عبادت کړی دی، مرتد او مشرک شوی دی، د هغوی په ضد به جهاد کوي او وژني به یې. نو بني اسرائیلو د جهاد نه انکار وکړو او موسی علیه السلام ته جواب ورکو چې ستا دا خبره یوازې په هغه صورت کې مونږ منلی شو چې الله تعالی مخامخ په سترګو وګورو او په غوږونو سره یې خبرې واورو، او دا راته ثابته شي چې په رښتیا د جهاد دا حکم د الله تعالی د لوري دی. نو آسماني تندر پې راوغورځېدو او مړه شول. دا د هغه وخت قصه ده چې کله موسی علیه السلام د بني اسرائیلو 80 کسان د ځان سره کوه تور ته بیولي وو. نو کله چې دوی دا بې ادبه غوښتنه وکړه چې مونږ د الله تعالی د لیدلو نه پرته ستا خبره نه منو، مونږ ته الله را وښیه، نو آسماني تندر پې راوولېدو او ټول مړه شو. نو فرمایي وَإِذْ او یاد کړئ هغه وخت، وَإِذْ او یاد کړئ هغه وخت کله چې قلتم وویل تاسو یا موسی، اے موسی علیه السلام، لن نؤمن، مونږ به هیڅ کله ایمان را نه وړو، لکه پتا، یعنی ستا خبره به ونه منو، حتی تر څو چې تر هغې چې نرا ونه ګورو مونږ الله تعالی جهرتن ښکاره، فاخذتکم نو ونیولی تاسو الصاعقة تندر، و په داسې حال کې انتم چې تاسو تنظرون کتل، یعنی تاسو ورته کتل. ثم بیا بعثنا را ژوندي کړی مونږ، یعنی د موسی علیه السلام په دعا سره، کوم تاسو، من بعد وروسته د موتکم مرګ د ستاسو نه، لعلکم د دې دپاره چې تاسو تشکرون شکر وباسئ.